سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د ساوت افریقا پر وړاندې نننۍ تمریناتي لوبه لغوه شوله. د 2023 نړیوال جام په تمریناتي سیالۍ کې افغانستان او ساوت افریقا لوبډلو ترمنځ تمریناتي سیالۍ کې د هند کرکټ لوبغاړي کې روانه وه، چې په دغه لوبغاړي کې شدید باران د اورښت له امله دغه لوبه لغوه شوله. د افغانستان اتلان به د راتلونکي سه شنبې په ورځ په ګوهاتي لوبغاړي کې په خپله دویمه تمریناتي سیالۍ کې به د سریلانکا سره د لوبو ډګر ته کښته سي. د ساوت افریقا پر وړاندې د باران له کبله د افغان اتلانو نننۍ لوبې لغوه کېدو وروسته افغان لوبډلمشر حشمت الله شهیدي هم خبرې وکړلې چې دغه لوبه د باران له کبله لغوه شوله. خیر دی، افغان اتلان نورې ډېرې لوبې هم لري. تاسو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې ترڅو هغه بریاوې افغانستان ته راوړي. د تمریناتي لوبو په لړۍ کې پاکستان او نیوزیلینډ لوبډلې بیا سره مخ شوې چې د پاکستان لوبډلمشر د لوبې ټاس وګټي. لومړی د توپوهنې پرېکړه وکړله. په ټاکل شویو 500 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 345 منډې جوړې کړلې. د پاکستان لوبډلې بیا ډېره خوندوره په زړه پورې توپوهنه وکړله. بابر اعظم محمد رضوان یو ښه ملګرتیا هم وکړله. رضوان په 4 نوي بالونو باندې 103 منډې جوړې کړلې او بابر اعظم یې په 4 بالونو باندې 80 منډې جوړ کړې چې د نیوزیلینډ لوبډلې ته د 140 منډو هدف کېښوی. او په بله تمریناتي لوبه کې به سریلانکا او بنګلادیش لوبډلې سره مخ شوې چې د سریلانکا لوبډلمشر د لوبې ټاس وګټي. لومړی د توپوهنې پرېکړه وکړه. په 49.1 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 263 منډې جوړې کړلې. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.